سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ او د صحت په جامو کې راته اوسئ. ملګرو زه بیا د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې ښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو د بیټکوین د پري مایننګ د بیټرۍ نولسم لیول خلاص کړو. په دغه ویډیو کې مکمل طریقه د ویډیو تر پایه پورې د سره وګورئ. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یاست زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانو لایک ورکړئ، ویډیوګانې هم سره شیر کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی ستاسو پورې در ورسیږي. ملګرو نور وخت نه نیسو، ورځو د ویډیو په لور. سلامونه ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ او د صحت په جامو کې راته اوسئ. ملګرو رابشئ په دغه پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په پروفایل باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته ډېرې برخې رااړوي. دلته به دغه پري انکم چې لیکلی همدغه برخه باندې به کلیک کوو. ملګرو کله مو چې کلیک وکړ لږ به ورته انتظار شو تر څو د بیټکوین د پري مایننګ برخه خلاصه شي. دا د ملګرو د بیټکوین د پري مایننګ برخه خلاصه شوه. دلته تاسو وینئ زما سره 1045 چې کرنسیانې دي. ملګرو رابشئ په دغه بوست چې لیکلی همدغه چې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ بیا دغه رقم صفحه مو تاسو ته خلاصیږي. دلته ملګرو غواړم چې د بیټکوین د پري مایننګ د بیټرۍ 19 لیول خلاص کړم. 18 خلاص دی. ګورئ ملګرو اوس ماته د ورځې 83 کرنسیانې راکوي. دلته ښکاره کوي 18 لیول دی او 19 لیول په 650 کرنسیانو باندې خلاصیږي. ښه په دې غجې باندې چې تاسو کلیک وکړئ ډایرکټ لیول خلاصیږي. نو په 650 کرنسیانو باندې لیول خلاصیږي. زما سره 1045 کرنسیان دي. نو راځو دا لیول خلاصوو. په دا باندې کلیک کوم. دا د ملګرو په بریالیتوب سره 19 لیول هم خلاصو. 20 لیول چې مو خلاصو ملګرو تقریبا 880 کرنسیانې پکار دي. یعنې 680 کرنسیانې به موږ جمع کوو او 20 لیول به خلاصوو. او موږ ته اوس راکوي روزانه 80 کرنسیانې موږ ته راکوي او دلته خو لیولونه ښکاره کوي. 19 لیول دا د ملګرو خلاص. اوس به پاتې ملګرو زموږ سره 395 دا دی ملګرو 395 کرنسیانې پاتې دي. ښه راځو بېرته شاته. اوس به موږ ته په 4 ساعتو کې په دغه بیټرۍ خانه کې موږ ته به تقریبا 80 کرنسیانې جمع کېږي. ښه ملګرو نو نور ملګرو وخت مو نه نیسو. د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې د بیټکوین د پري مایننګ د بیټرۍ 19 لیول خلاص کړئ. ملګرو نور ښه وخت درته غواړو. د الله په امان.